السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وحين. محترمو دوستانو، یو سلسله د خیر کثیر په نامه باندې به شروع کو ان شاء الله تعالی، او په دې سلسله کې به ان شاء الله تعالی تاسو ته ډیر په مختصر شکل باندې داسې فائدې وړاندې کو چې هر فائده به ډیره قیمتي فائده وي او ډیر یو عظیم او لوی مطلبونه به پکې کې وي او ډیره زیاته ګټه د دنیا او د آخرت په پکې کې وي ان شاء الله تعالی. د دې سلسله په اوله برخه کې به نن ستاسو حضور ته د سبحان الله وبحمده په متعلق باندې بیان وکړو. په روایتونو کې راځي چې حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل: بسم الله الرحمن الرحیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی الميزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. محترم دوستانو، موږ تاسو خو په خپل ژوند او په خپل ژوندۍ کې ډېر داسې خبرې کوو او ډېر داسې کارونه کوو، ډېر داسې حرکات، افعال، سکنات زموږ او ستاسو څخه صادریږي چې هغه د الله جل جلاله د ناراضي باعث ګرځي او هغه د الله جل جلاله د اوامرو او د خدای تعالی د نواهیو مخالفت دی او ډیر داسې څه مو کړي دي چې الله جل جلاله په هغه باندې زموږ څخه ناراضي، ملائکه علیهم السلام راڅخه ناراضي، انبیاء علیهم السلام مبارکان راڅخه ناراضه دي، ډیر څه داسې راڅخه سوي دي. بلکې که روزانه خپل ژوند او زندگی او خپل حرکات او سکنات او خبرو هر څه ته وګورو، نو هر څه کارونه مو داسې دي چې هغه د خدای تعالی جل جلاله د ناراضي باعث ګرځي او داسې څه مو نه دي کړي چې الله جل جلاله را سره راضي سي او خوشاله سي. خو حضرت جناب حبیب علیه السلام صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته یو داسې نسخه راښولې ده. الله جل جلاله دې زموږ د طرفه څخه دته جزاء عظیم او اجر عظیم ورکړي. داسې یو نسخه یې موږ ته ښولې ده چې په هغه نسخه باندې د الله جل جلاله دغه ټول ناراضي ختمولی سو، یعنی کولی سو چې الله جل جلاله په ډیر اسانه د ځانه خوشاله کو او الله جل جلاله زموږ څخه خوشاله سي او الله جل جلاله پر موږ باندې عظیم رحمتونه وکړي. ډیر اسانه اما ډیر زیاته مفیده نسخه خدای تعالی نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک موږ ته ښولې ده. هغه نسخه داسې راښولې ده، وایي دوې خبرې دي، دوې کلمې دي، دوې جملې دي چې هغه ډیرې اسانه ویل کیږي، پر ژبه باندې ډیرې اسانه دي، یعنی په ډیره اسانۍ سړی ویلی شي. اما ته به دا فکر نه کوې چې دا جملې نو ډیرې اسانه دي، یعنی دا نو داسې کوچنۍ مختصرې جملې دي، د دې به نو څه ګټو پیدا وي. ثقیلتان فی الميزان، په ورځ د آخرت چې ټولو ترازو کیږي، د انسانانو د اعمالو، د انسانانو د خبرو، د انسانانو هغه د دې د ژوند کارګردګي هغه ته سنجش کیږي او هغه تلل کیږي. په هغه ځای کې دا ډیر درنې دي. دا فکر مې کوي چې دا داسې دوه کوچنۍ خبرې دي ما وکړلې، نه، دا ډیر درنې دي. په یوه پله به د اعمالو، د نیکو اعمالو پله داسې درنه کی چې د ګناهو پله به بالکل سپکه سي او د ګناهو پله به بیخي ختمېدلو ته نږدې کی، ډیرې درنې دي. او خلوی خاصیت د دې دوه خبرو دا دی چې حبیبتان الی الرحمن، دا دوی جملې و الله جل جلاله ته ډیره محبوب دي او ډیر محبوبي جملې دي، خدای تعالی ته ډیر خوند ورکوي، ډیر پر الله جل جلاله باندې ګرانې دي دا جملې. هر بنده چې دا دوی جملې وایي هغه بنده الله جل جلاله ته ډیر محبوب وګرځي، الله جل جلاله باندې ډیر ګران سي. او څوک چې پر الله تعالی ګران سي، نو د الله جل جلاله د ګرانښت یوه ګټه دی چې د ګناه ختم کړي او د هغه
ټول بد عملونه و کردارونه و هغه بدې خبرې چې دي هغه ټول یې ځینې ختمې کړي او که د بندګانو حقونه ضایع کړي و الله جل جلاله به توفیق ورکړي چې هغه حقونه هم لاړ شي د مابینه څه او دوی د هغه حقونه هم ادا کړي په ډېر اخلاص او په ډېر صداقت سره په ژبه او په زړه باندې باید سړی دا کلمې ووایي هغه دا دوې جملې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ګوره څونه اسانه وویل سول مګر په ورځ د آخرت په ټولو ترازو په میزان کې ډېرې بابرکته جملې دي ډېرې عظیمې جملې دي ډېر ژر د په ترازو کې هغه د ښو اعمالو پله درنولی شي او خدای تعالی ته ډېرې محبوبې دي هر څوک چې داسې خبرې کوي چې هغه خدای تعالی ته محبوبي نو الله جل جلاله ته چې محبوبه خبر سړی وکړي نو هغه خبرې چې بیا خدای تعالی ته نه وي محبوبې هغه ختموي ځکه الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ان الحسنات یذهبن السیئات نیکي بدی ختموي نو سړی چې داسې یو خبره د خولې سره وباسي چې هغه الله جل جلاله ته محبوبه وي او د خدای تعالی حبیب صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ورک شاهدی باندې ورکړي چې دا الله جل جلاله ته محبوبه ده نو په داسې خبره باندې به څونه غلطي د انسان معاف سي او څونه به انسان سپک سي او څونه به د انسان د اوږو څبارونه لرې سي او څونه به د انسان عملنامه په نیکو خبرو باندې درنه سي او څونه به د انسان په ورځ د آخرت هغه د نیکو اعمالو پله درنه سي نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د ویلو توفیق راکړي او په مسلم شریف کې داسې راغلي دي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه وای حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک ماته وفرمایل وای ای ابو ذر یا زه تا ته داسې خبر درنه کړم په هغه خبرو سره چې هغه د ټولو خبرو څخه محبوبه وي الله تعالی ته یو داسې خبر درونه شم چې هغه د ټولو خبرو څخه او الله تعالی ته قدرمنی او الله تعالی ته محبوب وي او پر الله باندې ډیره قدرمنی ډیره پرګرانی محبوب ترين د خبرو هغه وتا ته درونه شم وای بیا راتویل چې ان احب الكلام الى الله سبحان الله وبحمده د ټولو خبرو څخه هغه محبوب ترين خبر هغه بهترین خبر خدای ته ډیره خوښه خبر چې الله جل جلاله ته باندې ډیره ګرانه ده او ډیره محبوبه ده ډیره شایسته خبره ده د الله تعالی په حضور کې هغه دغه جمله ده چې سبحان الله وبحمده او په روایت کې داسې راغلي دي وای د حضرت نبی علی اسلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک څخه پوښتنه وسول چې په ټولو خبرو کې د ټولو خبرو څخه هغه بهتره خبره کومه خبره ده وای حضرت نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې ما اصطفى الله لملائکته او لعباده وای هغه خبره چې الله جل جلاله خپل ملائکه علیهم السلام یا خپل بندگانو لره خوښه کړی ده چې الله خوښه کړی ده هغه دغه جمله ده چې سبحان الله وبحمده خدای تعالی جل جلاله ته څونه کلمات څونه خبرې ور معلومې دي الله جل جلاله څونه علم لري او څونه وسع علم دی په خپل ټول علم کې الله جل جلاله دغه جمله د الله په انتخاب باندې انتخاب شوی ده الله جل جلاله دا انتخاب کړی د خپل ملائکه او علیهم السلام ته او یا خپل مخلص بندگانو ته دا د الله جل جلاله انتخاب دی خپل محبوبینو بندگانو ته خدای تعالی خپل محبوب بندگان ته دا جمله ور انتخاب کړی ده وای دغه جمله تاسو وایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم الله جل جلاله دې د ویلو توفیق راکړي محترم او سنت طریقه دا ده چې سړی به د سهار د لمانځه څخه وروسته کوشش وکړي چې سهار د لمانځه څخه وروسته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم صلوات ووایست او ماښام د لمانځه څخه وروسته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم صلوات ووایست دا مو پرېږدئ په دې کې ډېر عظیم برکات شته ډېر سخت به الله جل جلاله درڅخه خوشحاله سي او د الله جل جلاله په محبوبینو بندگانو کې به داخل سي نو دا جمله مو پرېږدئ د ورځې مو چې وست کېږي بس په هر مجلس او په هر ځای کې دا جمله وایست ډېر عظیم برکات پکې کېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته